الله دې موږ ټول د ظالمې خوښې نه وساتي چې هغه انګور باندې ډېر ظلمونه کوي. دا کیسه هم یو د داسې انګور ده چې هغې سره خپلې خوښې ډېر ظلمونه کولو. نو راځئ دا کیسه واورئ. دا کیسه ده د اقصی. اقصی ډېره زیاته ښایسته وه، نرمدل او باحیا جینۍ وه. د هغې په سترګو کې همیشه خواب و چې واده نه پس به د هغې کور د محبت او سکون سره وي. خو چې کله د هغې واده شو نو ټولو ورته وی چې ته خو ډېره خوشقسمته یې، تا ته دومره ښایسته کور میلاو شو. لیکن اقصی ته څه معلومه وه چې اصل ازمایش خو اوس شروع شو. نو کله چې دا خپل سسرال ته راله نو دې ته احساس وشو چې دلته کې هغسې هېڅ هم نشته په کوم سوچ چې زه راغلی وم. د دې خوښې چې وه نو په هر یو خبره به یې دې سره جګړې کولې او څه ناڅه خامي به یې پکې راوسته. کله به یې ورته وی صفایي دې سمه نه ده کړې او کله څه چې کله به اقصی ستړې شوه لږ شان د دمې به یې کوله کېبناسته نو خوښې به ورته ضرور وي چې نن سبا جینکۍ کار کله کوي. اقصی به خاموشه وه او په زړه کې به جړېده خو په زبان به یې هېڅ هم نه وی. د هغې خاوند چې به کله کار کې مصروف و نو د کور په معاملات به توجه به یې بلکل نه ورکوله. او اقصی ته په دې کور کې خپل ځان یوازې محسوس شو. بیا روژه راله او دا پس روژه د دې سسرال کې پیلنۍ روژه وه. نو دې سوچ وکړو چې شاید دا به برکت مهینه د ما زندگی بدله کړي. هغې د پیلنۍ ورځ نه دا سوچ وکړو چې زه به سحري ته پاسم ټولو کې پیله. نو دا به پاڅېده او ټول کور دپاره به یې سحري تیاره کړه. لیکن بیا به هم د دې خوښې چې وه نو څه ناڅه نقص پرې راوویستو. ورته به یې وی چې روټۍ دې نرمه نه ده پخ کړې. اقصی په سترګو کې به اوښکې راغلې لیکن صرف به یې ورته دومره ووی چې ښه امي آینده به خیال ساتم. ټوله ورځ روژه، د کور کارونه، افطار تیاري، دا هر څه به دې یوازې کول. هره شپه به تهجد ته پاڅېده او د الله نه به یې دعا غوښته، یا الله د ما زړه مضبوط کړي او د ما د خوښې زړه د ما دپاره نرم. روژه په تېرېدو شوه او اقصی د خپلې خوښې خدمت نور هم د زړه نه شروع کړو. د هغې د پسند کانه به یې بناوله او د هغې په سر کې به یې تیل هم لګولو او د هغې د طبیعت خیال به یې ساتلو. یو ورځ اچانک د هغې د خوښې طبیعت خراب شو. په کور کې هېڅ څوک نو. اقصی ډېره ګبراو شوه مګر حوصله ورسره وه. هغې فوراً دوا ورته ورکړه او ډاکټر ته یې بوتله او ټوله شپه هغې سره دغسې ناسته وه. کله چې سهار شو نو خوښې سترګې کولاوې شوې او هغې وکتو چې اقصی په کرسۍ باندې ناسته ده او په ناسته باندې سترګې پټې دي، اوده ده. نو د هغې په مخ باندې ډېر زیات ستړیوالی دی. نو دې لمحې د دې خوښې چې ده نو دې زړه بدل شو او د رمضان په آخري عشرې کې یو ورځ د هغې خوښې چې وه نو اقصی ته یې اواز وکړو او ځان سره یې کېنوله. ورته وی لورې ما معاف که، ما تا سره ډېر زیات غلطه کړې ده او تا باندې مې ډېر ظلمونه کړي دي، نو تا بیا هم ما ته جواب نه دی راکړی. اقصی په سترګو کې اوښکې رالې او ډېره زیاته خوشحاله شوه. دا اوښکې د دې د خوشحالۍ اوښکې وې او دې نه پس د دې کور ماحول بدل شو. د دې خوښې لهجه هم نرمه شوه. د کهاني نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې صبر او دعا کله هم نه ضایع کېږي. الله تعالی هر اوښکې او هر تکلیف ته ګوري. کله چې بنده د خپل سچې دل نه دعا وغواړي نو الله تعالی د هغه دپاره ناممکن هم ممکن کړي.